نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری شریف کی حدیث کے حضرت جبریل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام لراغے بید اللہ رسولہ وی ارمان کا آغا وقت دلی دے وے کہ زمانگ آغا منظر دلی دے وے چے فرعون غر کے دا جبریل سمنظرو وی چے کل دے غر کے دا نو ما دا دریاب دا ویخ نو وی دا خلا وازق رو چغی برلارے کو وی دا دریاب دا ویخ نو می طور خطر ویستو پا دا خلا کی مورتا ورو مندلا دا خلا می والا بندکلا نو ازمائش و تکلیف پا بندوی پا نیکانو بیا دیر زیادی خو اخیری فتح دا چا دا حق دا باطل ختمی دوان روس راغ روس او سیب قازقستان دی و دا ازبکستان دی و دا بخارا دی و تاشقند دی و بل دی و بل دی و پسیب افغانستان داغی افغانستان نیسم افغانستان کې لوی فساد شروع کړ د دوی لوی هدف او لوی نشان خو علمای او مدرسې وي عالمان یې ونیول مړه یې کړل د دنیا عالمان شهیدان شو مدرسې ختم کړې او چې کوم خلقیان او دهریانو په افغانستان کې ټولو جنډې وړقولې زه بس دین ختم اسلام ختم خدای نه مني که روس خو خدای نه مني او صاحب په جوماتونو کې استبلې جوړې شو اسونه وتړلی شو د علماو مدرسې هغه کې بدعملۍ شروع شوې او چې کومې جوماتونه دي هغې نه د اسونو د خرو ګاډۍ جوړې شوې او چې کوم د علماو خانقاهونه بند شو څه درباري مولیان یې ځان سره ملګري کړل او نو ټول علما حق پرستي ختم کړل الله ورسره څه وکړل هغه روس خدای پاک دړې وړې که که نه داسې ځمکې له شی ولګېده چې اوس غږ هم نشي کولی که ایمان ورپسې پکې وي ایمان خو نشته خو که غیرت پکې وي نو امریکې دشمنو دا خو امریکې ورسره څه وکړل نو چې امریکا په ګاونډ کې پرته راپارېسي که داسې شی لګېدلی ده چې زر کاله کې هم هغسې بیا طاقت کې نشي راتلی هغه چې کوم ملکونه یې نیولي وه بیا خدای ذات کړل افغانستان نه مو تښتېد رسوام شو ذلیلم شو او چې کوم ملکونه یې نیولي وه خدای بیا آزاد کړل هغې کې نن بیا د اسلام جنډه لقي ازبکستان آزاد شو د امام بخاري رحمت الله علیه قبر دی د هغه مدرسه ده همغه درسونه شروع شو تاجکستان آزاد شو قازقستان آزاد شو ملکونه بیا آزاد شو امریکا اوس راغلی ده بیا ازمایش شروع دی په مسلمان خو ګوره وخت په وخت ازمایشي بیا ازمایش شروع دی او دا ازمایش به وي په علماو به وي په عوامو به وي دا دلته چې دا څه کرتوتونه کېږي که نه دا جوماتونه کې یو ځای بل ځای او دا قصې پیسې دا ټول د امریکې چالونه دي خدای دې تباه او برباد اوس په افغانستان کې او په عراق کې دا هغه ځای نه لتې متې شروع کړي دي خو دا به تاسو انشاءالله قریب ووینئ چې خدای به ذلیل او رسوا رخصتوي او چې څنګه دا د روس د سټیټونو د تقسیم ذریعه شوه دارنګې به د امریکې د سټیټونو د تقسیم ذریعه ګرځي دا به ووینئ خدای به دا دړې وړې کوي ولې زه خو ځانه نه ویم ما مثالونه در کړل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان دا خدای فیصله ده دا به ختمېږي تماشه کوه انشاءالله ان قریب به ووینئ خیر نو کم شی چې لوښی چې ډک شي ډک شي ډک شي ډک شي ډک شي او اوبه پکې ډېرې زیات شي بیا څه کېږي تویږي او کومه بوجۍ کې چې دانې ورچې او نه ځایږي شلېږي که نه شلېږي د ظلم یو انتها وي هغې انتها ته چې ظلم ورسېږي ظالم چوي بیا دا خیر ته ډز ناري کې د هغه ظالم ډېر ظالمان هم په دنیا کې دا واړه نه لیدل چې خدای مردار کړل دقه رنګې دا غټ ظالم دی وبه یې ویني دا به خدای دړې وړې کړي دا به خدای ټوټې کړي فارس یو وخت کې لکه د امریکې سپر طاقت و خدای ټوټې کړ روم یو وخت کې لکه د امریکې سپر طاقت و خدای ټوټې کړل تاتاریانو او راغلل او په عراق باندې حمله وکړه تاتار هغه ډېر لوی فتنه وه تاتاریان کتابونه یې راوړل بغداد کې خو لوی دین او لوی مدرسې وې د بغداد او د کوفې او د دغه علاقو نه هغه امام بخاري هلته کې درسونه کړي دي امام ابو حنیفه هلته تېر شوی دی حضرت علي رضی الله عنه په کوفه کې صحابه کرام کوفې ته منتقل شوي دي کوفه کې د دنیا دینو او مدرسې وې جوماتونه تاتاریان رالل الله اکبر چې رالل هلاکو خان ته ګوره دا رالل صاحبه او دغه کتابونه یې راوړل او د دجلې په دریاب کې وغورځول او دونه کتابونه او دومره د لاس لیکلي کتابونه چې په دریاب کې د هغې نه پل جوړ شو خلک به په هغه کتابونو پورې وتل لا پورې وتل دومره کتابونه او هغه په لاس لیکلي شوي وو د هغې هغه خطونه په هغه اوبو کې ویلی شو دومره اندازه ولګوې چې د هغې دریاب اوبو نه سی جوړه شوه دونه هغه د لاسو د لیکلو د قلمونو هغه سی په هغه کاغذونو کې پرته وه چې خلکو به بیا لیکل کول نو سی به یې نه جوړول د دریاب ته به تلل او د هغې نه به یې مشواڼې ډکول او په هغې به یې خطونه لیکل دومره زور خدای د هغوی زور هم ختم کړ ویلې کړل او هغې ملکونو باندې بیا خدای د اسلام جنډه راوسته داسې به خدای کوي انشاءالله العزیز په افغانستان او دغه رنګې ورپسې په عراق باندې او په دې علاقو به خدای پاک د اسلام جنډه انشاءالله بیا اوچته کم از کم د دې مسلمانانو دا چغې او دعاګانې به هم خدای قبلی کړي
او دا پدید ته د افغانستان نه خدای وایي زموږ وطن کې به امن راشي، هر څه به ټیک ټاک شي. دا د خدای د کتاب وینا ده. بیت الله بیت الله دا د کافرو په قبضه کې و. 360 بوتان په مطاف کې ولاړو. دا چې کوم ځای کې طواف کېږي هغې ته مطاف وایي. 360 بوتان د ورځو په حساب، ځکه د ورځې د کالم 360 د پاسه بوتان پراته دي. او د بیت الله په منځ کې د ابراهیم علیه السلام بوت پروت دی دننه، او د اسماعیل علیه السلام، او په لاس کې د جوارې نښې ورکړي دي. د جوارې چې د جواري دوی مونږ ته ښولې ده. په دې ټوله دنیا کې د جوماتونو چې په مخ د ځمکه څومره جوماتونه دي، دا د 2005 عیسوي د هغې هغه تعداد دی چې هغې ذکر کړی دی. نو هغې په خپل ریپورټ کې په 2006 کې بیا شایع شوی دی. هغې په خپل ریپورټ کې لیکلی دی چې په ټوله دنیا کې په مخ د ځمکه 1,15 عبادت خانې دي، مجموعي عبادت خانې 1,15. په دې 1,15 عبادت خانو کې 50 لکه د عیسایانو ګرجې غیښولې دي، او 8 لکه پکې د 18 لکه د هندوانو مندرونه ښولې دي. 18 لکه وایي د هندوانو مندرونه دي، او 15 لکه د دې نورو ملتونو لکه مجوسیان شو، یهودیان شو، فارسیان شو، د هغې عبادت خانې ښولې دي. او د مسلمانانو جوماتونه 1,02 ښولې دي. نو اول نمبر په ټوله دنیا کې د مسلمانانو جوماتونه شو 1,02، او بیا دویم نمبر د عیسایانو ګرجې 50 او بیا د هندوانو مندرونه 18 او دا باقی 15 د باقی قومونو عبادت خانې دي. نو دا د خدای فضل دی چې د مسلمانانو جوماتونه په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات دي. اوس هغې چې کومه سروې کړې وه، ظاهره خبره ده چې دا سروې به هغې د ښاریو او د غټو غټو کلیو کړي، بانډو ته هغې نه دي راغلي. زمونږ سرکي ته او غزګي ته د میرو ته یا جلو او ډیرې ته هغوی نه دي تللی. نو که دا ټولې بانډې د ټولې دنیا بانډې او دیهات او هغې جوماتونه شمارې، نو زما ګمان دا دی چې د دې تعداد به انشاءالله چې د کروڑونو نه زیات دي. د عیسایانو د مندرونو او د نور عبادت خانو زمونږ د جومات منځ کې بنیادي فرق دی. فرق څه دی؟ د نورو قومونو عبادت خانې همیشه په عبادت آبادي ني، او زمونږ جوماتونه همیشه په عبادت باندې آباد دي. ټول وایي الحمدلله. دا یو فرق شو. هغه څنګه ورونو دا دی چې زمونږ په جوماتونو کې ساره منځ کېږي د شپې په اوله حصه کې پېشمني منځ کېږي، پکې تهجد له مسلمانان راځي، او بیا د سحر مانځل هم راځي پکې منځ کوي. نمبر 1 د ماسپښین بیا د خوب ټیم دی او د ګرمۍ ټیم دی او د کار وخت بیا جومات ته بعد د مانځله خلک راځي. مازدیګر د ورزش او د دمې او د دوستانو د ملاقات ځای دی، بیا د جومات آباد دی. ماښام نور پرېواته وخت کې بیا خلک جومات ته راځي، بیا د جومات آباد دی. او ماسخوتن د خوب لومبې ټیم دی، بیا د جومات آباد دی. یعنی دا اهم وختونه دي، او په دې اهم وختونو کې د مسلمانانو جوماتونه آباد دي، او د عیسایانو داسې نه دي. هغوی په هفته کې یو ځل راځي، هغوی په میاشت کې یو ځل راځي، هغوی په کال کې یو ځل خپل عبادت خانې ته راځي، او باقي جرنده پرتی، او زمونږ جومات کولو پروت دی، جرنده نه. دویم زمونږ جوماتونو کې د الله فضل دی مدرسې دي. په دې ټولو جوماتونو کې ګورئ نو د سار د مانځه نه پس خلک ناست دي او د قرآن شریف تلاوت کوي، او که چاله نه وردي نو امام ناست دي، چاته وي الف ضربه او بې ضربه شابه وایه، الف لام زر الحی میم زر حمدال پیدو، او چاته جنازه خی، چاته عقیده خی، او چاته منځ خی. دا تقریبا داسې جومات بني کې دا درس پکې نه کېږي، او مازدیګر پکې بیا دغسې درسونه شروع دي. او زه یو ځل تللی وم، دې صدر کې یو ګرجه ده، ما وی راشه له دې سیل وکړه چې دې کې دننه څه دي. زه چې ورغلم عام خلک نه پرېږدي، ما ورسره خپل تعارف وکړو. وی ته څنګه راغلې؟ مې زه ستاسو د عبادت ګورم. د هغې عبادت څو؟ هغې یو ښځه راله او یو ډایس پروت و، هغې ته مخامخ ودرېده او انجیل شریف یې کولاو کړ، او د انجیل شریف نه هغې په هغه انګریزۍ کې یو څو ټکي وویل هغې ښځې، او بیا خلکو لاسونه اوچت کړل او ښکته پورته شو، قصه خلاصه شوه، لاړل خواره شو. دوی وکړه ما ستاسو عبادت وي، دغه زمونږ عبادت و چې ته ولیده.
او مې د انجیل شریف خدمت وي دغه چې ما وی دوی واورېده وی ستاسو څه سیسټم دی مې الحمدلله ته انجیل یوازې وی نور واورېد نور کتاب له ګوتې یو نړۍ او زمونږ هر مسلمان د خپل کتاب قرآن شریف تلاوت کوي د خدای فضل او تاسو هم چوړیان ټول راغونډ شوي ټول چوړیانو او مې تاسو دا کمزورې طبقه دا چوړیان مړیان هغې ته خو مې خیر چوړیانو نه وې دا کمزورې طبقه راغونډ شوې هغې واورېد او تا دې ښځې دوه درې ټکې ووې او مې الحمدلله زمونږ د کمزوري نه تر مالدار او بادشاه پورې جومات ته راځي او خدای ته سر ښکته کوي او درېم نمبر ستاسو خاص ټیم دی او زمونږ خاص ټیم نشته زمونږ 24 ګنټې جومات به او د قرآن شریف تلاوت او د قرآن شریف درس او په مختلفو ژبو کې د قرآن شریف ترجمه او تفسیر دا زمونږ د جوماتونو هغه آبادي ده دا د خدای فضل مفتی صاحب د مسجد نبوي خبر وکړه مسجد نبوي نه مخکې لومړي جومات د بیت الله نه پس په مخ د ځمکه د حضور پاک د نبوت نه پس لومړي جومات هغه مسجد قبا دی ان اول مسجد وضع للناس للذي ببکه دا خو مکه مکرمه شو دا خو د الله د طرف نه وضع شوی تاریخ درته مفتی صاحب بیان کو او بیا لومبی جماعت د حضور پاک په زمانه کې مسجد قبا دی لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين دا مسجد قبا دی او چې حضور پاک کله هجرت وکړو نو یو صحابي دی کلثوم ابن هدم رضی الله عنه اگر جماعت ته ځای وبخه نبی علیہ السلام دلته جماعت جوړو هجرت ورلومبې حوالیو ته شوی دی دا کم ته چې قبا وی او کم کې دا مسجد قبا دی صحابي وی کلثوم ابن هدم وی زه وله ځای ورکوم نبی علیہ السلام وی ډېره ښه ده او صحابه پکې خدمت شروع کو او قسم دی او صحابي فرمایي وی رسول الله مبارک چې به خښته راواغېسته کچه خښتې وې او تیږې وې وی مونږ به ورمنډې که چې صاحب ته به ګوتې نوړې دا به مونږ وړو وی مونږ به ترې واغېسته وی نبي علیہ السلام به بله تیږه راواغېسته مونږ به ورمنډې کړې هغه به هم ترې دا ګوتو کړه هغې به زر بله راواغېسته مونږ وی صاحب تاسو تماشه کوې او دعا کوې ته خو میلمه مې اوس رالی هجرت دی او که څوارلس ورځې مزل دې په لاره کړی دی کم و بیش وی ولې ستاسو ثواب او اجر خوښ دی او زما نه دی خوښ هغه جومات جوړ شو مسجد قبا کلثوم ابن هدم رضی الله عنه ځای ورکړه لیکن ثواب څومره دی اوس د اندازې ته لږ ګورئ دغه مسجد قبا له خدای پاک ګوره هغه چې چا پکې خدمت وکړه چې رسول الله مبارک و د هغه ملګري او چا ځای ورکړه هغې له خدای هغه خدمت صلې په څه ورکوي نبی علیہ السلام فرمائی وی چا چې په مسجد قبا کې 2 رکعاته مونځ وکړو الله به دې سړي له د دې 2 رکعاتو په برکت د عمرې ثواب ورکړي عمره څومره ګران شی دی اوس تاسو اندازه ولئ کې څومره مونځونه کېږي دا څومره حاجیان چې لاړ شي 340 لاکه دا ټول مدینې شریفې ته ځي او دا ټول په مسجد قبا کې مونځ کوي او 2 رکعاته نه کوي څوک وایي دا 2 رکعاته ثواب مې پلار ته وبخه څوک یې 2 رکعاته ثواب مې مور ته وبخه څوک یې 2 رکعاته ثواب مې دوست ته وبخه یو کس پکې شل او څلوېښت رکعاته کوي او دې یو ځل هم نه ځي 3 ځله او 4 ځله دا حاجیان دي دارنګې په رمضان کې دا په لکونو خلک چې عمرې له لاړ شي دارنګې چې دا اوس یعنې روزانه زما په خپله اندازه روزانه به په هغې کې 2 لکه خلک په سوونو او په شلګونو رکعاتو منځونه کوي د دې نه اربونه تیربونه نه هم زیات جوړېږي دا چې څومره ثواب د دې 2 رکعاتو د عمرې د هر چا دی دا په اربونه کیربونه پکې منځ کوي د دې برابر ثواب به د هغه صحابي کې کلثوم ابن هدم چې چا ځای ورکړی او چا ړومبې تعمیر کړی څومره لوی اجر بیا راغلل مدینې شریفې ته دا چې اوس کوم ځای مسجد نبوي دی نو 2 ماشومانو سهیل او سهل د هغوی ځای نو نبی علیہ السلام مبارک ته په بیه واغشت حضرت ابوبکر پیسې ورکړې او هغه ځای څونه هغه 50 ضربې 60 ګز 50 ګز او 60 ګز د هغې اندازه یو جانب 50 ګز او بل 80 ګز بیا د حضور پاک په زمانه کې لږه توسیع شو چې خلک زیات شو نو بیا 100 بای 100 شو 100 ګز اوږد او 100 ګز پلن هغه د حضور پاک د زمانه چې کوم جومات و په هغې اوس هم په استنو باندې بره لیکلی دي حد مسجد النبي صلی الله علیه وسلم 100 بای 100 ګز او د حضور پاک مبارک په زمانه کې لاندې پکې نه
سنگ مرمر او نه پکې ماربلو، چانکر پراتو، دا نری نری کاڼي. صحابه به راوړل چې باران به شو، خټې به شوې، نو په زولو کې به چانکر راوړل او په ځمکه به یې خورول. او بره چت لنټرینو، بره په چت خاوره خټم نه وه، عریش سپرو چې باران به وشو څڅېده به. حضور پاک یو ځل اعتکاف کو، یو صحابي فرمایي وی قسم دی جماعت څڅېدلی وی ما د حضور پاک په تندي مبارک او په پوزه مبارکه د ځمکې خټه ولیدله. بره چت د سانګو دی د کجورو، او لاندې چت لاندې ځمکه هغې کې نری نری چانکر پراته دي. دا کم جماعت؟ دا د حضور پاک جماعت، مسجد النبی صلی الله علیه وسلم، مسجد النبوی، مسجد النبی. او کم مزیدار جماعت په مخ د ځمکه هغې نه اوچت ځای بل نشته. ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، وی زما د منبر او د کوټې منځ کې چې کومه ځمکه ده د جنت د باغچو باغچه ده. و منبری علی حوضی، او منبر مې د حوض کوثر په غاړه پروت. نو علماء توجیحات لیکي او محدثین، خو اسانه توجیه چې علماو لیکلي دا هغه دا ده، وی دا ځمکه به خدای د قیامت په ورځ په جنت کې به کېږي، او وی د حوض کوثر دا ځمکه به الله والي د دې منبر او د حوض کوثر په غاړه به کېږي. ځکه چې هلته حاجیان لاړ شي، وی دا سوال دی کوي چې الله دنیا کې دې د جنت ځمکې له راوستم او آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب. نو دومره بهترینه ځمکه او لاندې م کچه او بره م کچه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې همغسې وه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لږ جومات کولاو که، خو چت یې صرف د کجورو ستنې ورته نوې کړې او چت یې نوې که همقسې څانګې وې. حضرت عثمان رضی الله عنه چې راغی، هغه وی دا چت سپړم، جومات یې وسپړده او ورلی صاحب عجیبه تعمیر ورکه. صحابه اعتراض وکړه، وی دا ته څه کې د حضور پاک مبارک او ستا نه مخکې د دوو خلیفګانو زمانه کې جومات کچه او ته یې ولې پخې؟ وی ما د دې روزې مبارکې د صاحب نه اورېدلې دي، د خپل ښکلي ملګري او د خپل ښکلي پیشوا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلې دي چې د چا خپل کورونه پاخي او جومات کچی، نو دا مناسبه نه ده، دا بېادبي ده. نو د حضور پاک زمانه کې کورونه کچو، نو جومات هم کچو. اوس د خلکو کورونه پاخه دي او جومات کچري، دا جومات بېادبي ده. بل د بهر نه دوی لوی خلک بادشاهان مسلمانان شو، هغوی راځي دي جومات ته، دا زموږ دارالخلافه ده او زموږ د خلافت ځای دی. نو موږ پورې خان دي چې خپل کورونه څنګه دي او جومات هم څنګه دی. نو یې دې نوې جوړوم او زه پې د بیت المال پیسې نه لګوم، ذاتي پیسې پې لګوم. نو ذاتي خرچه یې پې وکړه. د برمانه یې ورته ساګوان لرګی راوړم. ساګوان ساج ورته وایي په عربۍ کې، د نختر نه قیمتي لرګی دی. د هندوان چې خپل قیمتي سړی سوځئ، اندرا ګاندي چې سوځوله، نو د ساګوان لرګی یې وله راوړه، نو په هغې یې وسوځوله. دا قیمتي لرګی دی، ساج ورته وایي. نو د برمانې د ساګوان لرګی یې وله راوړه. او صیبه د اټلي نه یې ورته کاڼي راوړل، اعلی منقش، یو ستن د یو کاڼي، او بره د سرو زرو نقشونګار پې وکړو او لاندې مو ورته د سرو زرو نقشونګار وکړو، او چت یې وله مکمل د ساګوان د لرګي جوړ کړو. اعلی جومات حضرت عثمان جوړ کړو. وی فکر مه کوئ ذاتي پیسه لګوم، د بیت المال پیسه نه لګوم. جومات ډېر خشته مزین شو. د حضور پاک مبارک زمانه کې مدینه منوره کې نور جوماتونه مو، مسجد د ابو سلمه، مسجد د بنو حارثه، دا جوماتونه مو مدینه شریفه کې. رونو دا زمونږ د دین، دا جوماتونه زمونږ د دین قلاګانې دي. ګورئ د عبادت ځای یوازې نه دی، دا مدرسین دي او د عبادت خانین دي او دا د الله د نزدېکت ذرایم دي. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. وی جماعت هغه څوک جوړوي چې د الله او پر یوم الاخر ایمان یې. ولې؟ ځکه جماعت کې الله خوشحاله نو چې خدای مني جماعت به جوړوي. جماعت کې د الله عبادت کوي نو چې الله مني عبادت به پکې وکړي. جماعت کې الله ته ځان نږدې کوي چې الله مني ځان به ور نږدې کړي او آخرت مني. ولې د نیت جماعت جوړ کړم نو ثواب به ملاویږي، ثواب خو آخرت کې ملاویږي. جماعت جوړ کړم جنت به ملاوي، جنت خو آخرت سره تعلق لري.
جماعت جوړ کم د هغې وزن عمل به مې په جنت په آخرت کې وي نو آخرت مني. اوس علما لیکي انما یعمرو لفظ ذکر شو. یعمرو دا معنا یوازې نه ده چې تعمیر، موږ پښتو کې چې تعمیر ورته وایو، دې ته عربی کې بنا وایي، بنا یبني بناء. دا موږ چې تعمیر وایو دا زموږ د اردو د پښتو لفظ دی، بنا یبني بناء یا تاسیس، اسس یؤسس تاسیسا. نو خدای پاک دا نه وي چې انما یبني مساجد الله، یعمرو لفظ یې وي. او د تعمیر دوه معنی دي، دې ته هم تعمیر وایي چې دا ګټه کېدی او بنیاد جوړ کړي، او تعمیر دې ته هم وایي چې هدایت باندې آباد کړي. لفظ مطلق انما یعمر مساجد الله دواړو معنو له شامل دی. جماعت آبادي کوي، هغه څه تاسیس یې کوي، بنا یې کوي، رفع د قواعدو د بنیادونو یې کوي. یو معنا دا شو. دویمه معنا څه ده؟ انما یعمر مساجد الله، په هدایت آباد ساتي، منځ پکې کوي، تلاوت پکې کوي، او درس و تدریس پکې کوي، او تهجد پکې کوي. نو تعمیر دو معنی شو. من آمن بالله وجمې وي واليوم الاخر وجمې درته وي واقام الصلاة، منځ کوي پابندۍ سره. ځکه جومات د پابندۍ ځای دی. عیسایان خو رهبانیت کوي،